په ټیک ټاک کې موږ د یو کې یا د یو اس ای اکاونټ څنګه وایرل کولی شو. ډیرو ملګرو ځاله اکاونټ سرچ کړي دي، د یو کې یو اس ای اکاونټ سرچ کړي دي، خو اوس نشي کولی چې په دې باندې کوم کرایټیریا دی هغه به پوره کړي. مطلب 1 लाख ویوز به پوره کړي، 10,000 فالوورز به پوره کړي. ملګري ویډیوز اپلوډ کوي خو د هغو کرایټیریا نه پوره کیږي، ځکه که ستا دا کرایټیریا نه پوره نو ته خپل ټیک ټاک اکاونټ نشي مونټایز کولی، پیسې ترې نشي ګټلی. اوس څنګه کولی شو ویډیو ټوله مکمل وګورئ چې تاسو پوه شئ. موږ له څه پکار دي، په کم خبرو موږ خیال ساتل پکار دي، او څنګه موږ ویډیو اپلوډ کولی شو چې زموږ اکاونټ کوم دی دا وایرل لاړ شي، زموږ چې کومې ویډیوز دي دا فاریو ته لاړ شي، ویوز پرې راشي، ارنینګ وکړي. ټول اول تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ که نه یم سبسکرایب کړی، ځکه چې کله هم زه ویډیو خېږم چې تاسو په ټایم باندې دررسي، تاسو له مخې درځي، ځکه انفارمیټیو ویډیوز تاسو ته فایده رسي. اوله خبره چې کوم ده دې خبرې موږ خیال ساتل پکار دی چې نیش فایند کول، مطلب موږ په څه باندې ویډیو خېږو. اکثر موږ څوک سلو او لیپ سینګ او داسې قسم ویډیوز خېږو، نن پکې اسلامیک وخېږو، سبا پکې پویټري وخېږو، نو داسې چینل چرته هم نه ګرو کېږي. دا زما واورئ چې داسې چینل هېڅ چرته هم نه ګرو کېږي. که تاسو وایئ زه به دې چینل نه ارنینګ وکړم نو بالکل تاسو ارنینګ نشئ کولی. نیش فایند کړئ. نیش به څنګه فایند کوو؟ یو خو دا دی چې تاسو خپل کانټنټ خېجوئ، مطلب په خپلې ویډیوز خېجوئ، په خپله مخ پکې راولئ، اواز پکې راولئ. نو دغه ویډیو که تاسو خېجوئ نو دا خو د ټولو نه بهتره خبره ده او صحیح کار دا دی، مطلب لایف ټایم کار دی. ولې کاپي رایټ؟ په کاپي رایټ کې موږ څنګه کولی شو؟ د ټول اول زه تاسو کاپي رایټ هم چې کاپي رایټ کار موږ څنګه کولی شو. تاسو به رسل کوئ چې یوټیوب ته ورځئ، د یوټیوب نه ویډیو راوړئ او په ټیک ټاک کې به اپلوډ کوئ. اوس د یوټیوب نه موږ په کومه طریقه ویډیو راوړو، ځکه که تاسو ډایرکټ اوس داسې راوړئ ستاسو آی ډي چې کومه ده دا به مونیټایز دی. نو نیش فایند کول، اوس نیش موږ څنګه ځاله کتلی شو، څنګه ټاپک باندې موږ ویډیوز خېجولی شو. لاړ به شئ یوټیوب کې به سرچ وکړئ، یو ټیپ کې به تاسو ځاله یوټیوب کولی وکړئ، بل کې به تاسو ټیک ټاک کولی وکړئ. ویډیوز به سرچ کوئ چې کوم چینل کې به ویډیوز په ټیک ټاک کې چا نه اپلوډ کړي، هم هغه ویډیوز به تاسو اپلوډ کولی شئ. اول ورځ چې ما یو کس ماته وویل چې ما له یو داسې نیش وښایي چې زه پرې کار وکړم، نو ما ورته وویل دا فش کټینګ، مطلب دا میان چې کټ کېږي پرې سټریټ پرې کوڅو موڅو کې د میان کټ کېږي، سمندري میان یا د نور میانې فش کټینګ. نو دا نو دا چینل هغه به کار سټارټ کړو. الحمدلله اوس یو هفته پسې چې ما ته خبره وکړو نو 22,000 او 30,000 داسې قسم ویوز یې راځي او آی ډي هم مونیټایز شوې ده. دغه شانې نیش په تاسو ځان له فایند کړئ، دغه شانې ټاپکس په تاسو ځان له وګورئ. مختلف قسم اوس هم ډېر شي دي، سټوریز والے دي، کیټ سټوریز والے دي په ټیک ټاک کې. بل به تاسو د دې خبرې خیال ساتئ. اوس نیش تاسو فایند کوو، مطلب تاسو ټاپک وګورئ چې دا ویډیوز به زه خېجوم ټیک ټاک ته، دا تاسو سره د کاپي رایټ خبرو. نو کله تاسو څه کوئ، هغه یو قسم ویډیو به خېجوئ، مطلب تاسو فش کټینګ مطلب میان کټینګ چې کوم دي میان چې به کټ کړئ، دا تاسو اپلوډ کول سټارټ کړه، تاسو صرف دغه خېجوئ. داسې نه چې سبا له به خپله ویډیو وخېجو سلو به کې وکړئ، نه به کوئ، دا به بالکل تاسو نه کوئ. هم دغه به صرف کوئ چې دغه یو ټاپک والا تاسو کټ سټوري شو یا نور داسې سپورټس والا شو، چې تاسو راوړئ کرکټ والا ویډیو ګرئ شو، فوټبال والا ویډیو ګرئ شو، بل شیز به تاسو نه اپلوډ کوئ. که تاسو بل شیز اپلوډ کو نو ستاسو آی ډي چې کوم ده فریز کېدی شي او ستاسو ویوز راتلل بیا نه کېږي. داسې هم مه کوئ چې تاسو څوک په منځ کې وایي چې نه لکه په دې ویوز نه راځي او تاسو دا سټ خپل کار کوئ، ډیلی ویډیوز اپلوډ کوئ، په یو ټیم اپلوډ کوئ، انشاءالله ستاسو ویوز به راځي. دا خو وشو. اوس تاسو که چېرته خپل کانټنټ خېجوئ نو خپل کانټنټ خو ظاهره خبره ده تاسو په خپله جوړوئ، خپل وایس پکې راولئ، خپل مخ پکې راولئ، نو هغه کانټنټ که تاسو خېجوئ د په هغې خو تاسو کاپي رایټ نه راځي. بل دویمه خبره که تاسو وخېجوئ او هغه ناټ الیجیبل فار د فار یو فیډ، هغه مسلې پکې زیاتره خلکو ته راځي، په دې کاپي رایټ کې زیاتره راځي. نو د هغې دپاره هم ما ویډیو کړې، تاسو یې لرې کولی شئ په اسانه. تېرې ویډیو ما په هغې باندې کړې ده، هغه وګورئ. نو که تاسو ناټ الیجیبل فار د فار یو فیډ هغه ته هم لرې کولی شئ. دریمه خبره دا ده کانټنټ خو تاسو سره وشو، نیش هم پیدا کړو، مطلب ټاپک هم پیدا کړو، خپل جوړوئ، کاپي رایټ کوئ. اوس اصل خبره د خېجولو ده یا د آی ډي کې کار د کولو ده. نو په آی ډي کې د کار د کولو د ټول مین خبره چې کومه ده، د ټول غټه خبره چې کومه ده، چې کوم باندې موږ تاسو له کار کول پکار دي، په کوم باندې زه کوم څومره غټ کریټرز دي هغه د دې خبرې خیال ساتي. هغه دا خبره ده چې هغه ډیلی ویډیوز خېجئ، ډیلی ویډیوز خېجئ. که تاسو په کنسسټنسي باندې کار کوئ هله به تاسو مخ ته ځئ. که تاسو وایئ زه نور څه کار کوم دا ورسره زه پارټ ټایم کوم، نو پارټ ټایم کار دا نه دی، مطلب دا ارزي کار نه دی چې ته بس ویډیو اپلوډ کوم کېدای شي لاړ شي پیسې به دې سټارټ شي. بالکل سرچ په پسې کې، په طریقه به کې او ټایم به ورله ورکړې، نو هله به ستا آی ډي مخې ته ځي. ډیلی به ویډیوز اپلوډ کړي. بل په انالیټکس کې ته وګوره، په دې باندې ما مخکې ویډیو سازي کړې، په انالیټکس کې ته وګوره چې ستا د ویډیو ټایم څه تاسو له څه ټایم درکړی، د هغې نه ګنټه دوه مخکې خېجوه، نو امید دی ستا ویډیو مخکې لاړی شي، فار یو ته لاړی شي. دریمه دا خبره ده چې ستاسو ویډیو چې کومه ده، کوم ویډیو تاسو خېجوئ نو هغه تاسو صفا اپلوډ کوئ، کلیر اپلوډ کوئ.
که کلیر د سره تاسو یې زموږ سره موبایل خراب دی یا ویډیو خراب ده نو ما تاسو ته ویلي چې وینک اپلیکیشن استعمالوئ وینک اپلیکیشن پیډ دی خو زما په اپ کې وینام کوم دا سایټ چې دی فری دی تاسو یې سیټ کړئ ډاونلوډ کړئ دا تاسو له ویډیو بالکل ایچ ډي تړئ صفا کوي تاسو بالکل په انډرایډ په آیفون موبایل وکړئ دا تاسو له بالکل ایچ ډي کې صفا به کیدله بل تاسو کله ویډیو اپلوډ کوئ نو تاسو ورکوټیشن ټایټل ورکوئ کله تاسو ټایټل ورکوئ تاسو بل سکرین مخکاري کله تاسو ټایټل ورکوئ ټایټل نه پس تاسو یو دوه ایموجی ولګوئ د ایموجی په منځ کې تاسو سپیس خامخا ولګوئ بیا تاسو سپیس ورکړئ وایرل هیشټیګ ولیکئ نو ټول اول هیشټیګ چې تاسو کوم لیکئ د خپل یوزر نیم ولیکئ بیا یو داسې هیشټیګ ولیکئ لکه فار یو پیج او فار یو فیډ او 100 کې 500 کې دغه شان سټارټ وذ کشمیر دا قسم هیشټیګ چې کوم دا ډېر وایرل دي او اف ال واي تاسو سم هیشټیګ چې کله تاسو لګوئ نو تاسو ویډیو بیا کوم نه دا به مخې ته ځي اته هیشټیګ مو لګولې بیا تاسو پر مور آپشنز باندې کلیک کړئ تاسو په دې باندې کلیک کړئ دلته کې چېرته تاسو د الاو های کوالټي اپلوډ د آپشن آف دا تاسو آن کړئ کله دا تاسو آن کړئ بیا دې په تاسو ویډیو اپلوډ کړئ بل لټول غټه خبره واست تاسو ویډیو اپلوډ دا باندې کوي تاسو بار راځي او ګوري خپل ویډیو چې زما ویډیو باندې څومره ویوز رااله څومره پکار چا وکړه لایکس په څومره نو که تاسو دا کار کوئ تاسو اډیو فریز کی تاسو ویډیو په ځګي باندې سټکی ودیږي سبا کوئی کله تاسو ویډیو واخی جو ډایرکټ اوس انټرنیټ بند کړئ ګنټې لپاره نیمه ګنټې لپاره نیمه ګنټه په سم بیا تاسو ټیک ټاک ماپ کولاوئ بل تاسو پروفایل ته وزټ مه کوئ تاسو کوم آی ډي د هغې پروفایل ته تاسو وزټ بالکل مه کوئ تاسو صرف ویډیو اپلوډ کوئ د بل آی ډي نه څارلی شي خو د بل آی ډي په ټیم ما څارئ په ګنټه کې دلته چې کله به تاسو نیټ بند کړئ پته نه ټیک ټاک الګوریتم داسې دی چې کله هم لکه زه په خپل ویډیو اپلوډ کوم یو د مسنټ آن کوم نو هغه ویډیو زما ویډیو چې کوم دی په 2-3000 کې ودرېږي نو داسې که تاسو هم دا طریقه کوئ نو ستاسو ویډیو هم په ځګي باندې ودرېږي او مخې ته به نه ځي نو کوشش دا کوئ په دې طریقه باندې تاسو کار کوئ ستاسو اکاونټ چې کوم یو کې والا اکاونټ دی دا به وایرل کېږي مخکې به ځي که تاسو وایئ چې نیش موږ څنګه فایند کولی شو په دې راله ویډیو سازه کړه په دې به درله هم سازه کومه انشاءالله خو زما د چینل خامخا سبسکرایب کړئ نوی چینل دی چې سبسکرایبرز په ډېر راشي څومره زه ډېر زیات موټیویټ شم او عمره زه تاسو له زیات ویډیوز جوړوم عمره زه تاسو له زیات کار کوم الله حافظ